د لیوال ملي پوهې پروګرام. وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دا شنه ونه ګورئ، د کتاب شاته ګورئ، یو په منځ نیم شوی سوره نر هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. یا او یاقوت رنګول د نن سبق یا لوست دی. له ښوونکي شادګل سره یاقوت رنګول زده کوو. دا څه شی دی؟ دا یاقوت دی. یاقوت تکه سره تیږه ده، خو داسې پرې پرې چې ده دا ډول دی. نښې خو یې په ډېرې ښې دي. راځئ نو چې دغه د پاس ځینه ګورې هغه نښه درته جګري رنګ ورکړو. صحیح ده؟ راځئ نو دغسې ډېر ښه. ډېر ښه. اوس نو دا کیڼه برخه ګورئ، دته به تک سور رنګ ورکړو. دغسې را به شو د بلې برخې ته یې په کرار کرار ځخي خوا ته راځو، دته به هم سور رنګ ورکړو. او دا نښه سره وه. دا بله نښه زما خیال دی چې جګري ده. راواخلئ جګري رنګه، پیاده مې کړه دغسې یاقوت. ډېر ښه، وایي چې ډېره قیمتي ډبره ده. دا بله برخه هم زما خیال دی چې سور رنګ لري. دغسې دته به هم سور رنګ ورکړو. او دا نښه سره وه. دغسې سور رنګ. کومه ونیسو؟ هغه پاس کونج، دته به هم سور رنګ ورکړو. دغسې چې د سره رنګ نه خلاص شو، بیا به راشو جګري رنګ ته. دقسې پام چې هغه بله برخه رنګ شو، خو خیر دی، هغې ته هم جګري رنګ ورکوو، خو احتیاط په کار دی. نو دغسې خرابه شو لاندې برخې ته. څومره چې لاندې ځي دا ډبره نری کېږي. ډېر ښه. را وبخلو سور رنګ. دغسې دا لاندې جګري. آفرین. وروستۍ برخه چې شی دی سور رنګ که جګري. تاسې وګورئ دا نښه کوم رنګ لري؟ سور رنګ دی. دغسې ډېر ښه. تاسې وګورئ څومره ښایسته تیږه ده، تکه سره. که چېرته اوس د سرو زرو یوه ګوته زموږ په لاس وي او دا یې په سر ټک واو. یاقوت رنګول دې زده کړل، اوس د یا توری رنګوو. دا ټکي ټکي یا توری لیکل شوی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې د یا توري لیکل له دغه ځای څخه پیل یا شروع کیږي. د یا توري پیل له همدغه ځای څخه کیږي. یا توري ته یا څرګنده هم وایي.
له دې ویډیو سره رنګین کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 22 40 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.